بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه دلته راغلی میلمنو له او چې کوم سیاسي سماجي د تاجر یونین کسان دي هغو ټولو له چې لومړی خلک بیا به څه پاتې شي نو د دغې وجې نه به ټولو له په یوځایي ستړي مه شي او هرکلی ووایو. د دې سره سره زه د دومره کامیاب پروګرام باندې او په دا برسې باندې دې پورې منډې تړې د کم ترتیب او تکلیف چې دغو تیر کړو د اسلام ګل صاحب دی، فاروق صاحب دی، خادم صاحب دی او سره دغو د پروګرام ارینجمنټ ذمهواري واخیسته مخ په وړاندې بوتلو په دا باندې موږ مبارکي ورکوو او الله راوکړي چې موږ هر یو ملګری دومره تکړه شي چې هغه د لوکې د مفادو لپاره او د موږ د داسې هیروګانو چې کومو قربانۍ ورکړي د هغو د کردار ستایلو لپاره داسې ټولنې جوړېږي. زه به دا موقع دا خبره وکړم چې نصر الله شهید صرف د صحافت یا د پریس کلب بورډ پریس کلب شهید نه و، دا د ټولې لوکې شهید و. ځکه چې که هغه ژوند اړخونه وکتل شي په هغه کې صرف صحافتي سرګرمۍ نه وې، هغه سوشل ورک هم و. ځکه چې مو چېرته هم لیدلی رایې هغه به د خلکو سره په ډومیسایل پورې په ټیم کې چې کوم قوانین او طریقه کار و د بندیانو پر خلاصېدو پورې او داسې په نور ګڼ شمېر مسالو پورې چې موږ لوکې به لاندې دفتر سره وابسته وې په هغو پورې مو لیدلی رایې. هغې سره سره د هغه د صحافتي سرګرمو مصروف شیډول باوجود سیاست هم په یوه توګه کې کولو، هغه یو سیاستدان هم و. نو هغه که موږ ووایو په یوه وخت باندې صحافي هم و، سوشل ورکر هم و، یو سیاستدان هم و او یو ښه لیکونکی هم و. د تاسو یو ځل بیا ډېره ډېره مننه چې دلته راجمع شو او داسې پکار هم دي چې موږ د خپلو هیروګانو د کم خلک چې موږ کې دي او هغو د خلکو لپاره خدمت کړی دی چې هغه موږ ستایو یوځو کېږو. دغه سره به نورو نویو ملګریو له موږ د حوصلې مکملوي. ډېره مننه.